سلامونه ګرانو کتونکو دیدار سوزه یم د کاناډا امیګریشن په حواله نن خبرو کومه د یو بل صوبایي پروګرام صوبه د نووا سکوشیا او دلته ساکوپیشنز های ډیمانډ کې دي یا ډیر زیات په ډیمانډ کې دي خو د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې دا اکوپیشن چې دي دا لو سکل کټګریز دي لو سکل کټګریز لکه دی وته ان او سی سی او ان او سی ډي دا هغه کټګریز دي چې لکه دا لو سکلی کم هنري او په دې کې تعلیم هم دومره نه پکار او جابز هم دلته ډیر زیات دي کله چې لکه دغه هنرونو مون خبره کوو په دې کې واډر دلیان دي په دې کې دایان دي په دې کې نور واډ اټینډنټس دي واډ بوایز وغیرہ دغه پکې دي ټرک ډرایوران پکې دي کم چې په هوټلو کې یا په رستورانو کې فود اینڈ بیوریجز دا غو سروس کې هغه دي کلینرز دي مشینری چلولو والا یا مشینری اسسټنټ دي داسې ډیر کسان کم هنر والا دي تاسو ته ز ټوله طریقه خیمه چې لکه څنګه به تاسو دا پروګرام د خپل ان او سی به څنګه ګورئ یا په هغې کې به تاسو جاب ډسکرپشن څنګه کوئ بیا خپل رزومې تیاروئ او د هغې نه پس به بیا خپل کور لیټر تیاروئ او بیا به دلته جاب ته اپلای څنګه کوئ او جاب ته چې اپلای وشي نو بیا به لکه آنلاین دغه پروګرام ته څنګه اپلای کوئ د دې کم کم سټپس دي نو راځئ چې دا په یو ډیمو کې وګورو ښه جي دا پیج دی یا د هغو ویبپاڼه ده نووا سکوشیا امیګریشن والا او دلته مونږ رالو اکوپیشن ان ډیمانډ ټیک شه د لینک په ځخ کته ورکمه نو اکوپیشن ان ډیمانډ لکه دلته چې کوم دی نووا سکوشیا کې چې کوم په کار دی دا لکه پروینشل نامینه دی پروینشل پروګرام دی نو دا ان او سی سی والا ان او سی سی والا ما مخکې خبره کړې ده چې دا لکه لو د کم هنر دغه والی کنه لو سکل ورکر یا د هغه هنرونه چې ډیر زیات مطلب دا ده چې تعلیم نه غواړي نو د هغو دپاره دي دا ډیر کمی په داسې موقعو کې ان او سی سی او ډي والا ټیک شو دی دلته وایي په نووا سکوشیا کې د دې لیبر مارکیټ زیات دی ډیمانډ زیات دی خلک نشته نو دې وجې نه دوی بیا امپلایر ته وایي چې تاسو ال ام آی کریټ کولی شئ او د بهر خلک راغوښتی شئ که ضرورت وي الیجیبلیټي اوس څه ده have a full time permanent job offer تاسو به جاب آفر دپاره دلته اپلای کوئ کم کسان ان او سی 3413 دا څه دي دا لکه نرس ایډ لکه دا دایان شوې واډر دلیان شو او پیشنټ سروس اسوسییټ لکه مریض چې وړي راوړي په دغه کې دا بل ان او سی چې کومه ده دا نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دی دا ان او سی مطلب دا مخکې ما تاسو ته هم ویلي دي نو دا یو چې دا نو فود اینډ بیوریج سرور لکه مطلب دا چې په هوټلو کې په دغه کې چې دی فود خوراک او بیوریجز دا دغه چې کوم د سپلای کوي او بو وغیرہ دا چې کوم دی دا بیا بل ان او سی ده نو په دې کې فود کاونټر اټینډنټ ګوره فود کاونټر باندې چې ولاړي کچن هیلپر او ریلیټډ سپورټ دا بل چې کوم د لایټ ډیوټي کلینر چې دغه کوي صفایي وغیرہ کوي ترانسپورت ټرک ډرایور دا دی پکې هیوی اکوپمنټ اپریټر چې اپریټر اکوپمنټ اپریټ کوي کنسټرکشن ټریډز هیلپر او لیبرر نور مزدوران وغیرہ دا ټول پکې پکاري حدیثو وایي چې لکه ستاسو یو کال په دغه کې ایکسپیرینس وي کم از کم او عمر هم په 21 نه 55 په منځ کې های سکول ډیپلوما یا ټریننګ یا جاب هغه هم پوره ده ښه او د هغې سره لکه ستاسو اکریډیشن فار جاب کنه مطلب چې کوم ځای نه چې تاسو ډیپلوما یې دغه کړي او هغه یو دغه د کالج یا هر څه شی چې خو چې د هغې نه تاسو ریکګنایز ډیپلوما کړي خپرو لینګویج ابیلیټي دا به دا چې سی ایل بی 4 تاسو ته په دې کې تقریبا سی ایل بی 4 چې دی نو دا د آیلټس 4 برابر دی په ریډینګ کې د ما خیال 3.5 دی او نور 4 دی فاینانشل ریسورسز بیا وروسته خبرې ته دلته سیټل کېږئ هاو ټو اپلای آنلاین اپلای به کوئ خو د هغې نه مخکې لکه تاسو راځم د دغه نه مخکې چې تاسو ځان اول وګورئ چې یاره موږ په دغه کټګري کې راځو دا لکه اپلیکیشن ګارډ دی دا د یو دلته کولاو شو دا زه په د نیکسټ پیج کې کوشش کوم چې کولاو شي اپلیکیشن ګایډ دې کې کولاو شو د خیر دا اپلیکیشن ګایډ چې کوم دی دا بیا تاسو تفصیل لپاره کتای شئ په دې کې دا پوره دغه خبره بیا کړې ده چې لکه نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن به تاسو څنګه ګورئ لکه اوس دا چې دی ګوره دا تاسو ته اولنۍ خبره څخه خیمه چې نرس ایډ یا د دې چې کوم دی کنه واډر دلیان او پیشنټ سروس والا چې مونږ وایو نو د دې ان او سی چې دا هغه 3413 ده کنه نو کله مونږ کده نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن لور شو او دلته دا ده 31 مانه بیا ارشه دا ګورم چې 3143 وکړه شو دا به مونږ یاد ساتو دغه نیشنل اکوپیشن د دې دا 3413 ښه دلته د کلیک کما 3413 لا
او سرچ بای NOC کوډ. دلته به زه NOC کوډ ورکم چې 3413 دا ما ورکو او دا د سرچ کوم. دلته ماته دا راشي ګوره نرس ایډز او اردلیان یاده. بل دا کله دا جاب هم نه د دې نور ټایټل دا هم کېدای شي هیلث کیر ایډ، دا نور ټایټل دي لانګ ټرم کیر ایډ، نرس ایډ، دا مختلف نمونه دي. نو کو په دې کې تاسو دغه برابرېږي نو دا هم ټیک ده، رزومې خپل برابر او تاسو ایکسپیرینس خان دا په کوم ورکړي دا سره انکلود دي ډیوټیان بس کې هغه تاسو دلته بیا کته شي د دین خپل سی وی یا رزومې چې دی هغه جوړول شي تاسو چې لکه دا کارونه کړی دي. دا امپلایمنت ریکوایرمنټ څه دي دی چې سیکنډري سکول ایجوکیشن په کار دی او ان جاب ټریننګ یا غم ټیک دی دغه شانتي دا غو سره به هیلپ کا سی پی آر لکه کارډیو پلمونري ریسسټیشن دغه کړی تم به تاسو کته شي ډیر آسان دی. کم پکې نه دي شامل نو دا پکې نه دي شامل. نو دغه شانتي لکه فرض کا دغه تاسو د دې سره ریلیټډ څه کورس یا غم کړی پای کې ډیپلوما یا سرټیفیکیټ څه شي غستې نو هغه هم ټیک ته ضروري نه دغه شانتي دا ټول چې کم دي د هر په تفصیل کې نه زما خدا ټول چې کم دي تاسو دلته کته شي او دغه شانتي ټرک ډرایوران دغه مختلف دغه دي دا هغه د ستنوم دی د دې مختلف هیډینګز کې دي شي دا مختلف کلینر دی او دا کسی دي. فول ټایم جاب تاسو وایم چې جاب بسنګ جاب ته بسنګ اپلای کوي ډیر خلک داسې وایي چې جاب ته دلته مونږ ته څوک جواب نه راکړي دا خبره ټیک ده لکه عموما دلته خلک هغه وایي چې پیدا شي خو نه ځینې کسان داسې هم چې هغه راشي په دې باندې خو په قلاره کار وشي او لکه ځکه چې دا حکومت د طرفه دا ټول آپشن دی لکه د خلکو د طرفه نه دی چې حکومت نو دې مطلب چې حکومت هغه اجازه ورکړي او دلته هغه ته کسان نه ملويږي انډستری لپاره نو ځکه دلته دا دیو دا دغه بیا ورکي دا خلک راغواړي ټیک شو. فول ټایم دغه د افر خاده او تاسو څخه چې بیا به څنګه کوی کم نشي کولای دا یونین د پر راځي دا دغه نه کولای شي لکه دا به تاسو وګورئ چې دا سټریم ساوز لپاره خده نو دا تفصیل تاسو کته شي بیا دلته او دا ټول تفصیل دی دا هغه نه پس چې دی نو ریپرزنټیټیو کو تاسو ځان له هایر کوئ اول چې دی نو واسکوشا پروینشل پروګرام ته اپلای وکړئ تاسو ته بیا خیمه دا فری دی بالکل چې دیو ته کله تاسو نامینیټ شئ نو بیا به تاسو فدرل ته کوئ ځکه چې فدرل چې دی نو هغه به تاسو له IRCC هغه به تاسو له امیګریشن کوي او خپل ماشومان او ټول به تاسو په هغه کې لیکل شي دا دغه حساب دی responsible for your application دا ټیک دا ریپرزنټیټیو یوز کوي نو هم ټیک دا او دی خو دغه وایي چې لکه دروغ سبب پکې نه وایي او کته راځو پی ډی اف فایل کې خاده خپل ډاکومېنټس بیا څنګه ویریفای کوئ کم سیزونه به تاسو له پکاري دا ټول په دې کې دغه تفصیل شته چې کله بیا تاسو راځي خاده د لنګویج هغه را څنګه چې ما تاسو ته وایي چې لکه دی CLB چې د کینیډین لنګویج بنچ مارک نو دا کومنګه د آیلټ سره وګورو نو ګوره چې دا غلطه چې 4 په کار د سټانډرډ نو دلته په لیسنینګ کې یا په اوریدو کې 4.5 وي په ریډینګ کې به تاسو له 3.5 په کار او په رائټینګ او سپیکینګ کې 4 و پکاري ټیک شو. بیا لکه پاسپورت څه طریقه کار دی چې لکه مطلب دا ایکسپایر نه او نور د ماشومانو چې کوم دغه پکاري ډاکومېنټس هغه دی پکې بیا دا بیا لکه ورستو خبرې دي دا بیا تاسو چې کله تاسو اپلای کوئ دا خبرې دي لکه په دغه د پاره د فدرل امیګریشن د پاره چې کله اپلای کوئ دا وخت کې سي دي او دلته دا بهرحال پروسس دلته بیا خبره دوباره د کې تفصیل سره تاسو کته شي چې if you are nominated بیا بس دا غنه مخکې بس کې خو نامینیشن نو وروسته دا خبرې دي دا بیا د امپلایر د لپاره غوي دا هم د امپلایر قصه د فارن ورکر چې تاسو اخلئ نو څنګه به اخلئ نو دا لکه هغه د لپاره LMI ده چې هغه به دا پروډوس کوي اډورټایزمنت ورکول شي دا بیا لکه د دې دا ټول تفصیل چې د ګیدر یو ډاکومېنټ تاسو بس ډاکومېنټس پکاري امپلایر رجسټریشن دا د امپلایر د لپاره دی دا ټول د امپلایر قصې دي فار د اپلیکانټ اند امپلایر دا بیا د غو د لپاره دی دا بیا تاسو ورسته بیا کته شي کوېسچن په دې حواله کې تاسو هر نمونه کوېسچن دي دلته نو واسکوشا ټول فری نمبر دغه ته کولای شي پته لګي پاکستان نه بیا د افغانستان نه بدا فری ک بنئ خو بهرحال تاسو ایمیل ورته کولای شي فیکس کولای شي د پدې دغه باندې پدې نمبر باندې نو دا د غوله ک تفصیلی ډاکومېنټ ته دا تاسو ما تاسو خو وس لکه
د هغې نه پس بیا تاسو راځئ لکه اوس تاسو وایئ چې جاب آفر جاب تاسو دلته ګورئ خپل رزومي لکه تاسو په دې کې خپل دغه وګورئ څنګه چې ما تاسو ته وویل NOC تاسو وکته او چې کله NOC وکته نو د هغې نه پس چې دی بیا به تاسو دغه کوئ دا په هغه حساب باندې به خپله رزومي جوړه کړئ کوم چې جاب ریکوایرمنټ وي دې خوا چې ښکته راشي اپلیکیشن ګایډ کې تاسو د هغه د دې نه تاسو ته لینک میلاویږي بیا دا به هم زه په لینک کې ورکړم ښه بیا چې تاسو کله جاب ګورئ نو ګوره لکه اوس دلته زه سرچ کوم چې فرض کړه ټرک ډرایور جابز ان نووا سکوشیا دا زه دلته رالم او دا ما سرچ کړم دلته انډیډ د دې ټول ډېر شی بلا شی د دې دغه دي دا لینکس به زه ښکته ورکړم تاسو کم دغه باندې سرچ کولی شئ ټیک شه دا لکه اوس انډیډ د یو سرچ انجن نو په دې باندې زه دا سرچ کوم او دلته مونږ راشو ګوره ټرک ډرایور دلته په کار دی دا به تاسو ګورئ چې کوم ځای دی بیډفورډ نووا سکوشیا نه دا به اول سرچ کوئ چېرې دا ځای په نووا سکوشیا کې دی که نه دی ځکه چې اکثر پکې کېدای شي د بل ځای هم ورکړي ښه نو دا چې کله مونږ کلیک کړو دا هم کولاو کړو دلته بیا تاسو جاب ډیټیل کتی شئ چې لکه څومره هغه سیلري ورکوي او فول ټایم دی دغه دی پرمننټ دی کوالیفیکیشن دی څه غواړي بینیفټس دی فول جاب ډسکرپشن نو د دې ډسکرپشن مطابق بیا هم تاسو رزومي خپله جوړولی شئ لکه دا ضروري نه ده دغه څیزونه پکې ټول ولیکئ چې او دا هم راځي دا هم راځي دغه لکه ضروري نه ده چې تاسو هغه څیزونه کوم چې تاسو زده کړي ډېر شي څیزونه تاسو دلته هم زده کوئ او هغو بیا دونه فرق نه کوي او کېدای شي دا ستاسو وي هم خو چې تاسو چې دی نو په بلو ټکو کې لیکلي یا تاسو بل نوم وایئ او هغه دلته نور دا تاسو بیا د هغې ډسکرپشن کتی شئ بینیفټس څه دي دا د کمپنۍ وغیره ښه دلته تاسو اپلای ناو باندې نه راځي خو دلته به تاسو راشئ لکه دې له دا اوس ARY موټرز ایکسپریس دی که نه نو کله چې دا زه کلیک کړم نو دا کمپني راله اباوټ د کمپني دا تاسو کتی شئ ښه په کور لیټر کې چې کله دې دپاره کور لیټر هم ضروري نه کور لیټر کې چې تاسو لیکئ نو دا کمپني به تاسو اباوټ د کمپني نو دا به تاسو وګورئ دا ضروري ده چې د کمپني په باره کې تاسو بیا پوره معلومات نو په کور لیټر کې چې لکه ولې زه دا کمپني جوین کوم دا د بینیفټس دي دا د خبرې دي په دې وجه زه یې جوین کوم دا کمپني نو دا تاسو د کمپنۍ په باره کې معلومات اول وکئ ښه بیا تاسو دلته راشئ فالو دلته به تاسو راشئ لکه دا میسیج دلته تاسو هغه ته میسیج هم کولی شئ فاینډ اپلوډ یور رزومي ټیک ده نو دلته به بیا دا کلیک کوئ او تاسو سره چې کوم رزومي نو هغه به بیا تاسو دلته چې دی دا به اپلوډ کوئ نو دغه طریقه ده او اکثر ډېر کم به جواب درکوي خو مطلب دا ده چې کېدای شي که چا جواب درکړو نو بیا تاسو هایر کوئ نو دا د دې نور بلا شی لینکس دي یا کم سرچ انجن کې چې تاسو کتی شئ لکه د دې نه علاوه انډیډ نه علاوه څلور پنځه نور هم دي نو زه به د هغې لینک په ډسکرپشن کې ورکړم تاسو د خپل دغه مطابق څنګه چې ما وویل اول NOC وګورئ هغې کې جاب ډسکرپشن ولیکئ بیا به په هغې حساب رزومې تیاره کوئ کور لیټر به تیار کوئ او دواړه چې دي بیا به دغه شانتې جاب به سرچ کوئ او هغو ته به یې راولېږئ بیا سره تاسو رابطه هم کولی شئ نو دا لکه اکوپیشن ان ډیمانډ دی تاسو چې کله جاب وګورئ خپل ډاکومنټس برابر کړئ د هغې نه پس به لکه بیا دې پیج له راشئ ما چې څنګه تاسو ته خبره کړې وه آنلاین اپلای آنلاین نو دا به مونږ کلیک کړو چې کله بیا دا تاسو کلیک کړئ دا بالکل فری دی فری آنلاین اپلای کولی شئ دې له به نه دی ځکه دا بل پروګرام دی دلته به راشئ اپلای ناو او تاسو چې کله دا کلیک کړئ نو بیا دا تاسو سره یوه ګنټه ده لکه اپلای ناو ته تاسو تلی شئ دلته به بیا شروع کوئ دې به څه وایي کریټ ان اکاونټ فیل اپلیکیشن پرنټ ا کاپي اف یور ریکارډز کوم چې بیا به د هغه تاسو ریکارډ پاتې کوئ او اټیچ سپورټینګ ډاکومنټیشن کوم چې دا په تفصیل کې تاسو وګورئ هغه ډاکومنټ چې کوم هغو له پکار وي سبمیټ اینډ ویټ ټو هیر فرام اس 3 months دا تقریبا 3 میاشتې اخیستی شي چې تاسو ته بیا مونږه جواب درکو او دلته چې کومه خبره ده نو که تاسو څه کوېسچن نو په دې ایمیل تاسو کولی شئ نو دغه ټوله طریقه ده